د جنازې د مونځ طریقه دا ده چې مړی دې مخې ته کېښودو او د هغې سینې ته مخامخ به امام ودرېږي او د جنازې د مونځ نیت دې وکړي. نیت کوم د زړه د اخلاصه د دې مرده د جنازې مونځ کوم، ثنا ووایم الله دپاره، دعا غواړم دې مړي دپاره په دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبې شریفې په طرف کړو. نیت نه پس دواړه لاسونه د تکبیر تحریمه په شان غوږونو پورې اوچت کړي، یو ځل الله اکبر ووایئ او د عامو مونځونو په شان لاسونه وتړئ. بیا سبحانک اللهم اخره پورې ووایئ. دې نه پس بیا یو ځل الله اکبر ووایئ، خو په دې ځل لاسونه مه اوچتوئ. دې نه پس درود شریف ووایئ او بهتره دا ده چې هم هغه درود ولوسته شي کوم چې مونځ کې لوسته کېږي. بیا یو ځل هم لاسونه مه اوچتوئ. دې تکبیر نه پس مړي دپاره دعا وکړئ.